السلام علیکم. زه یم طارق زیان صدیقی. پام واړوم د نن ورځې تازه لنډه وروستي خبرونو ته. ولسمشر غني د مشرانو جرګې له غړو سره په کتنه کې د درې ګونو قواو ترمنځ په لاښې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. له ارګ څخه په رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن مازدیګر د مشرانو جرګې مشرتابه او غړو سره په چارچنار ماڼۍ کې سره وکتل. حامد کرزي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي د افغانستان د جګړې د جنگي جرمونو مرتکبونو ته د امریکا بخښنې وښوده چې یاد هېواد هیڅ ډول بشري ارزښتونو ته درناوی نه لري. رحمت الله نبیل ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې 130,000 جعلي رایو په اړه د وضاحت ورکړل شي چې سیستم ته یې پر داخلولو ټینګار کیږي. عبدالله ولسمشریزې ته نوماند عبدالله نن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی ته د کمیسیون ورکړل شوي ځوابونه قانع کوونکي نه دي. دی وایي د رایو په بیا شمېرنه او تفتیش کې زموږ نه ګډون په دې معنا دی چې موږ نورې پرېکړې کوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمېرنې پیل په لوی لاس د انتخاباتو بحراني کوي. کمیسیون خپله بېطرفي او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي او بلخوا عبدالله وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پایله هم نه مني. لوبه د بنگلادیش غوره لیګ راتلونکي اووم پړاو سیالیو کې د نورو بهرني لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم شامل شوي دي. د یاد لوبغاړو په لیست کې د محمد نبي، مجیب زدران، نجیب زدران او شفیق الله شفق ترڅنګ ځوان لوبغاړي رحمان الله ګربز، نوین الحق او حضرت الله زازی هم اخیستل شوي. مجیب الرحمن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 6 اوریزو لوبو سریز پای ته رسېدو وروسته کرکټ نړیواله شورا نن د نومبر په 18 نیټه د 6 اوریزو لوبو د توپ اچوونکو نوې درجه بندي اعلان کړه چې پکې مجیب زدران دوهم مقام خپل کړی دی. نو دا و د نن ورځې خبرونه. د نورو خبرونو دپاره همدې چینل سره اوسئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.